أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. حامیم دا د بخون کې مهربان الله د طرفنا نازل کړي شوی سیز دی. یو داسې کتاب چې آیاتونه خصفا صفا بیان کړي شوی دي. د عربی ژبې قران دی. د هغه خلکو د پاره دی چې څوک علم لري، زیره ورکون کې او يرون کې دی. لیکن په دوی کې اکثر خلکو د دین مخ واړو او دوی خبرې زاړو وګ نګدي. وای چې کم سستا ته مونږ رابلې داغه د پاره زمون په ځلونو باندې غلافونه غړېدلې دي، زمون غوګونه کان شوي دي او زمونږه اوستاسو په منځ کې یو پرده راغلی ده. تخپل کار کوا، مونږ په خپل کار کوو. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زه خو تاسو غوندي یو بشر یم. ما ته وحی کیږي چې تاسو خدای خو بس یو خدای دی، نو تاسو نیغه هغه ته مخ وګرځوئ او داغونه معافي وغواړئ. تباہی ده د هغه مشرکانو د پاره چې هغوی زکات نه ورکوي او د آخرت نه منکر دي. بهشکه چې کوم خلکو ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل داغوی د پاره یقینا داسې اجر دی چې هډو بندیز به پکې راځي نه. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا آیا تاسو د هغه خدای سره کفر کوئ او نور څوک داغه برابر جوړوي چې هغه ځمکه په 2 ورځو کې جوړ کړه؟ هم هغه خود ټول جهان د مخلوق رب دی. هغه د ځمکې د پیدا کولو نه وروسته پاغه باندې د پاس نه غرونه ودرول او پاغه کې برکتونه کې خودل او پاغه کې دننای د ټولو غختونکو د پاره د هر یو د حاجت مطابق ټیک په اندازه سره خوراکونه تیار کړل. دا ټول کار په سلورو ورځو کې وشو. بیا هغه اسمان ته توجه وکړه چې په هغه وخت کې هسې لوګي وو. هغه اسمان او ځمکې ته وویل په وجود کې راشي کو تاسو غواړئ او کو نه غواړئ. دوه وویل مونږ راغلو د فرمانبردارو پشان. پس دا غینا هغه په 2 ورځو کې او اسمانونه جوړ کړل او په هر اسمان کې د هغه اسمان خپل قانون مقرر کړو او د دنیا اسمان مو په دیوو خاسته کړو او هغه مو خه محفوظ کړو. دا ټول هرڅو د یو زبردست په الله منسوبه ده. اوس کو چری دا خلق مخ اړوي نو دوی ته وایا چې زه تاسو داغه یو ناسا پراتلون کې عذاب نه يروم لکه څنګه چې په عادیانو او سمودیانو باندې نازل شوی وو. کله چې د خدای رسولان هغوی ته د وړاندې ورستو هر طرف نه راغلل او هغوی په کړل چې د الله نه سیوا د بلچا بندگی مکوي، نو هغوی ورته وویل که زمونږ رب غوښتلې نو فرښتې به را لېږلې وي. مونږ خو هغه خبره نه منو د کمی د پاره چې تاسو را لېږلې شوی یې. د عاد د قوم دا حال وو چې هغوی په ځمکه کې ځان غټ ګڼل شروع کړو او وی ویل څوک دې زمونږ نه زیات زورور. هغوی دې ته اون قتل چې کم خدای هغوی پیدا کړی دی هغه د هغوی نه زیات زورور دی. هغوی لګیاو زمونږ د آیاتونو نه انکار کولو. اخر دا چې مونږ په هغوی باندې په یو 100 سپیرو ورځو کې سخت طوفاني هوا راولېګلا د پاره د دې چې هغوی ته د دنیا په دې ژوند کې د شرمندګۍ د عذاب مزور اوسکو او د آخرت عذاب خو د دین هم زیات د شرمندګۍ دی. هلته به هیڅوک د هغوی مدد کوونکې نه وي. او سمود قوم چې وو نو هغوی ته مونږ نیغه لاره وړاندې کړه، لیکن هغوی لارې ته د کتلو په ځای سترګې بندول غوره کړل. نو آخر په هغوی باندې د خپل عملونو په سبب د ذلت عذاب راغی او مونږه هغه خلک بچ کړل کوم چې ایمان راوړی وو او د گمراهۍ او د بدعملۍ نه ځان ساتلو. هغه وخت لک شان په خیال کې راولای سو وخت چې به د الله د دشمنان دوزخ ته د تلو د پاره راجم کړی شي. داوی مخکینی خلک به د رستنو خلکو دراتلو پوری رای سارول کیږي.
بیا چې کله هغوی ټول هلته ور ورسي نو دا هغوی غوږونه او دا هغوی سترګې او دا هغوی د بدن سرمنی با په هغوی باندې گواهی کوي چې هغوی په دنیا کې څه عملونه کړی دي. هغوی به د خپل بدن سرمنو ته وایي تاسو زمون خلاف گواهی ولې وکړه؟ هغوی به جواب ورکړي مونږه هغه الله گویا نه کړیو چې هر څه گویا نه کړی دی. خاص هغه تاسو اول ځل پیدا کړی وای او اوس هم خاص هغه ته تاسو واپس بوتللې کېږئ. تاسو چې با کله په دنیا کې د ګناه کولو په وخت کې پټېدلې نو دا خیال بمو نه وو چې تاسو خپل غوګونه او تاسو خپل سترګې او تاسو د بدن خپل سرمنی با لا هم په تاسو گواهی کوي، بلکې تاسو خدا خیال وو چې تاسو د ډېرو کارونو نه الله هم خبر نه دی. هم دغه ګمانونو تاسو ډوب کړئ کم چې تاسو د خپل رب په حق لکړی وو او هم داغه په وجه تاسو په نقصان کې راغلای. په دې حالت کې کو هغوی صبر وکړي او کو نه خو ور به د هغوی زیوي او که د واپس کېدو موقع وغواړي نو هیڅ موقع به نه ورکړي کېږي. مونږ په هغوی باندې داسې ملګری مقرر کړي وو چې هغوی ته به وړاندې ورستو هر څه خاصه ښکارا کولو. اخیر دا چې په هغوی باندې هم د عذاب هغه فیصله ثابت شوه کوم چې د هغوی نه مخکینی د پیریانو او د انسانانو په تیرو شو ډلو باندې ثابت شوی و. یقینا چې هغوی په نقصان کې پاتې کېدونکي وو. دا د حق نه انکاریان خلق وایي دا قرآن هرگز ما اوري او کله چې دا اورول کېږي نو په هغه کې خلل اچوي شاید چې په دې طریقه تاسو غالب شئ. دې کافرانو تبا مونږه خامخا د سخت عذاب مزه ورسکو او کم بدترین عمل چې دوی کوي داغه پوره بدله با مونږ دوی لور کوو. د الله دشمنانو ته چې په بدله کې سملاويږي هغه دوزخ دی، په هغه کې به د همیشه د پاره داوی کور وي. دا داوی د دې جرم سزا ده چې هغوی به زمونږ د آیاتونو نه انکار کولو. هلته بدا کافران وای چې ای زمونږ ربا کوم پیریانو او انسانانو چې مونږه گمراه کړي وو هغوی لک شان مونږ ته وخیا چې مونږه د خپل لاندې اومګو چې خوار او ذلیل شي. کوم خلکو چې ویل چې الله زمونږ رب دی او بیا په هغه مضبوط پاتې شو، یقینا چې په هغوی فرښتې نازلېږي او هغوی ته وایي چې مې یریږئ او مغم کوئ او خوشاله شئ د هغه جنت په زیری چې داغه وعده تاسو سره شوی ده. مونږه د دې دنیا په ژوند کې هم تاسو ملګری یو او په آخرت کې هم. هلته چې تاسو څه غواړئ هغه به درته میلاویږي او د کم څه چې آرزو کوئ هغه به تاسو وي او د میلمستیا سامان دی د هغه ذات د طرف نه چې هغه بخونکې مهربان دی او د هغه بنده د خبرې نه با خبره د بل چاوي چې هغه د الله طرف ته خلق راو بلل او نیک عملی وکړو او وی ویل چې زه مسلمان یم. او اے نبی صلی الله علیه وسلم نیکی او بدی یو شان نه ده. تو بدی په هغه نیکي د فکړه چې هغه ډیره خستوي. تو به ویني چې ستا سره د چا دشمنی جوړ شوی وا هغه خوږ دوست جوړ شوی دی. دا صفت صرف هغه خلکو ته نصیب کیږي چې څوک صبر کوي او دا مقام صرف هغه خلکو ته حاصلېږي چې څوک د لوی نصیب خاوندان او کچریتا ته د شیطان د طرف نه وسوسه معلومه شي نو په الله پوری پناه غواړه. بشکا هغه هر څه اوري او په هر څه په هده. آیت سجدا د الله د نخو ندی د شپه او ورځ او دا نور او سپوږمۍ نور او سپوږمۍ ته سجده مکوئ بلکې هغه الله ته سجده کوئ چې دای پیدا کړی دی. کچری واقعي تاسو خاص داغو عبادت کوون کیئ. لیکن که دا خلق په غرور کې راغلل او په خپل خبره باندې ټینګ شول نو پروا نشته. کمی فرښتې چې ستا رب ته نږدې دي هغوی شپه او ورځ داغه تسبیح وایي او هیڅ کله نستړي کیږي. او د الله د نخونه یو دادا چې تو ویني چې زمکه شړه پرته ده بیا چې پری کله مونږه وبورا ورولې نو یو دم هغه تازه شوا او اوپر سیدلا. بشکا چې کم خدای دام لزمکه را ژوندې کوي هغه با مړی هم را ژوندې کوي. بشکا هغه په هر څه قدرت لري. کم خلق چې زمونږ د آیاتونو الټه معنی کوي هغه زمونږ نه پټ ندي. په خپل سوچ کړئ چې آیا
هغه سړی بهتر دی څوک چې به ورته غورځول کیږي او کو هغه سړی چې هغه به د قیامت په ورځ د امن په حالت کې حاضرېږي کوي چې سمو زړه غواړي بشکا الله تاسو ټول کارونه ویني بشکا دا هغه خلک دی چې مخې ته کلا د نصیحت کلام راغې نو داغه د منلو نه انکار وکړو لیکن حقیقت دا دی چې دا یو قوي کتاب دی باطل پری نه د مخینه راتلی شي او نه د رستونه دا د یو حکیم او ستایل شوی خدای نازل کړي شوی کتاب دی اے نبی صلی الله علیه وسلم تا ته چې سو ویل کیږي پاغي کی یو خبره هم داسې نشتا چې هغه ستاسو نه وړاندې تیر شو رسولانو ته نوی ویل شوی بشکا ستارب ډیر معاف کون کې دی او د دې سره دردناک سزا ورکون کې هم دی کومنګ دادا اجمی قران په حیثیت را لګلې وي نو د خلکو بویلې د دې آیاتونه صفا صفا ولی بیان نکړې شو دا څنګه عجیب خبره ده چې کلام اجمی دی او مخاطبي عربي دی دوی ته وایا چې دا قران د مؤمنانو لپاره خو هدایت دی او شفا ده لیکن کم خلک چې ایمان نه راوړي دا غوي د لپاره دا د غوګونو بوجا او د سترګو پټای ده دا غوي حال خدا سي دی لکه چې هغوی ته د لری نه आवाज کیږي د دین مخ کی مونږه موسی علی السلام لا کتاب ورکړې وو او په هغه کې هم دا اختلاف شوی وو کچریستا رب د اولنا یو خبره مقرر کړي نه وي نو د دې اختلاف کوونکو په منځ کې با فیصله شوی وا او حقیقت دا دی چې دا خلک داغه د طرف نه په سخت پریشان شک کې پراته دي څوک چې نیک عمل کوي نو د خپل ځان لپاره ښه کوي څوک چې بد عمل کوي نو داغه سزا به پاغه باندې وي او ستارب ته بندگانو په حق کې ظالم نه دی دهغه سات علم خاص الله ته واپس کیږي هم هغه دهغه ټول میوونه خبر دی کمی چې د خپل غلافونو یعنی قوسلون راوزی هم هغه ته دا معلومات دي چې کومه خزه حامله شوې ده او د کومه خزي بچي پیدا شوه دي بیا چې په کوم ورځ هغه د خلکو ته आवाज وکړي چې کمزې دي زما هغه شریکان دوی به وایي مونږه عرض کړی دی نن په مونږ کې هیڅوک د دې خبرې گواه نشته په هغه وخت به هغه ټول معبودان د دوی نه ورک شي کوم ته چې به دوی د دې نه مخکې आवाजونه کول او دا خلک به پوه شي چې د دوی د پاره اوس هیڅ د پنازه نشته انسان د خیر په دعاګانو غوښتلو هیڅ کله نستړی کیږي او کله چې پری لکشان مصیبت راشي نو نا امید شي او زړه ماتي شي خو د سخت وخت تیرېدو نه وروسته چې کله مونږه هغه ته د خپل رحمت مزور وسکو نو وایي چې زه د دې مستحق یم او زه دا نه ګڼم چې قیامت بلا هم راځي او کچري واقع زه خپل رب ته واپس کړی شم نو هلته به مزه کوم حال دا چې مونږ به کافرانو ته دا غوي د خپل عملونو خبر خامخاور کوو او هغوی ته به مونږه د ډیر ګنده عذاب مزور سکو انسان لا چې کله مونږه نعمت ورکو نو هغه مخ اړوي او غرور کوي او کله چې څه تکلیف ور ورسي نو بیا اوګدې دعاګانې شروع کوي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چرته تاسو دا سوچ هم کړی دی چې کو چری واقعي دا قران د الله د طرف نوي او تاسو د دینه انکار وکړئ نو دا هغه سړی نه بزیات بیلاری بل سوک وی چې هغه د دې په مخالفت کې ډېر لري تلوي ډېر ضربه مونږ خپل نخي دوی ته په خوا او شاد دنیا کې هم اوخیو او د دوی په خپل نفس کې دنه نه هم انتر دې پوری چې دوی ته دا خبره واضح شي چې دا قران واقعي حق دی آیا دا خبره کافی نه ده چې ستارب د هر سیز شاهد یعنی لدونکې دی خبردار شئ دا خلق د خپل رب په ملاقات کې شک لري واورئ هغه په هر سیز باندې محیط یعنی چاپېره دی